اسلام په اجتماعي زندګۍ یو بل سره معاشرتی امور وته زمونږ د علما وایي پاغه ډېر لوی زور راوړی دی او اسلام د دې خبره تقاضا کوي زمونږ نه چې کور کې دیم یو ښکلې نقشې او د امن او د خوشاله ژوند دی ګاون کې دیم یو خشته نقشې د امن او د خوشاله ژوند دی او په ماحول کې او په معاشره کې داسې جون مسلمان تیر کی چې هغه مثالی ژوند دی د سکون ژوند دی د خوشاله ژوند دی د ټینشن او د پریشانۍ نه هغه د پاره مونږ ته شریعت ډیر اصول خولې دي خو نننی اصول چې تا ته خیم ادارې چې د تعظیم او د احترام جون په کور کې به کشر د مشر قدر کوي مشر به د کشر په سر د رحم لاس راکاږي رښتیا وایي چې په دې جون په کور کې دنه عمل وشي کور کې اختلاف براشي چرته نه چې پلار او مور بچی ته د بچی په نظر وګوري نه د ما بچی دی زما دا جون خو دې بچی د پاره دی زه خو کسرات په پیدا کوم خو دې بچی دی را پیدا کوم زما ذخیره هم دا بچی دی زما کاته هم دې بچی ته دی د دې بچی کوې دنو وینم د وادو وینم د بچی وینم د دن وسیدامنو وینم د پلار دغه سکون چې په دې طریقه پلار بچو سره جون تیر کی او بچی سو وای چې دا خو ما پلار دی نو خو ماشوم دې پلار لوي کړي مال خو جون پلار ځان ما د پاره برباد کړ دې مور د ماشوم لوي کړي دې مور د ماشوم پاک کړي ما ته جامې بدلې کړي دي خپل نه د خپل له مال راوړي دا او کومره منډه ترړې دې پلار والدي نو مال والدي او کله مور په پردو کوسو کې شکارای ګرځولې د مال ګرځولې او کله مور په دې خدمتونه کړې دي نو مال کړي دي او کله پلار څومره هلې زلې او منډه ترړې وای نو مال کوي دې پلار ما ته کاته دي دې په ما خوشاليږي دا پلار د ما په غم خپکیږي کما ته دوکې نو د ما پلار خپکیږي کما ته خوشالي د ما پلار خوشاليږي د ما په خزه ته د ما پلار انګور وای لورغون نظر وته کوي نو چې دا بچي د دې پلار په دغه عزت او په دغه سوچ دې پلار ته وګوري رښتیا وای د پلار سوچ او د بچي بیا به کور کې چته جګړه جوړه نشي جګړه دې نه جوړيږي چې پلار دې بچی ته د بچی په نظر ونه ګوري بچی خپشي جګړه دې نه جوړيږي چې دا زوی دې پلار ته د پلار په نظر ونه ګوري دا زوی پلار شي پلار دا زوی پلار شي یو سړی چاته پوسو کو ساسو ځامن دي وی زما درې بچی درې ځامن دي ځامن خو دې راوړي خو مې دي وګوري بچی مې نه دي وی څه مطلب یو مې پلار دی یو مې رور دی یو مې بچی دی د دې څه مطلب تاروړي دی یو د پلار دی یو سره چې خبرې کوم په موکمونه راخېږي لکه پلار غوندې بل سره چې خبرې کوم غب شپ را سره داسې آزاد لګي لکه ضرور غوندې هغه بل له سودا مو داروړي ځامن مې دی خو یو مې پلار دی ځامن مې دی خو یو مې رور دی ځامن مې دی خو یو مې پکې بچی دی نن سبا بچی پلار ته صرف او صرف خپکیږه ما د مزدور په نظر ګوري او چې پلار ولا ترسو پیداگیر کوي او وروړي والا نو بابا دی بابا سلام علیکم او چې پته ولګي چې دما دا پلار خو غریب پرې وته څه دې خو ګټه وټه نشي کولای دې خو مال غم خادي اسم نشي کولای سار چې دي نو پلار ته بابا خپلان کې مړ شوی دی ښا جنازې بلار شي بابا خپلان کې واده دی ښا بیا ولر شه الله 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 پلار باندې حکم چلے دستا پلار دی د چانه پیدا دې پلار تعالی سونه مهنت کړې دي اسلام دا نه وای اسلام سوي اسلام و چې د دوالو حقونه دي د پلار په بچي حق دی او د بچي په پلار حق دی دا بچي به پلار ته د پلار په نظر ګوري چې دا د ما بابا دی او هر قسمه خبره به مني به د یوې خبره نه به د یوې خبره نه وان جاهداك على تشرك بي شيئا فلا تطعهما کله توي چې خدای ممانا خدای له شریک پیدا کا دې کې به د پلار نه مانه دې کې به د مور نه مانه او چې دا سيني نو په داوګه به ګرځي دا تندې به ولخ کوله دا لاسونه به ولخ کوله او قدر بکې دې کې بستا په جون کې برکتی الله بم خوشحالي معاشره بم مزیدار گاونډي بغاونډي سره خولي جون تیرې گاون کې چې کم مشر دې کشر بوتا په خنه درګوري د سپینګری قدر قسم په خدای د حضور پاک نه د لوی مرتبه خوند بل څوک تیر شوی او حدیثو کې راځي چې کله به حضور پاک پلاره ته د سپینګری نه پلاره مخ کې نه دیتلې
څومره د لوی مرتبه خاون سپینو ډکو والا نه پلار په خپل مخ کې نه لري او مونږ ته سوي من لم يرحم صغيرنا چې چا په ماشوم رحم ونکړ رحم الله سے په یو بچی باندې کې نه خو په خپل یا په پردي صغیر لفظ دی رحم لاس او د ماشوم ته سوي ولم يوقر كبيرنا زمون د مسلمان مشر قدر او عزت ونکړ د گاونډي مشر قدر د محله د مشر قدر دیو نکو فلیس مننا دا زما په طریقه نه دی روان اسه کدی وای چې دا خو زما پیغمبر دی او د پیغمبر په طریقو روانم د دروغ وای د پیغمبر په طریقه نه دی روان نو معاشره کې کدا اصول قائم شو چې مشر د کشر په سر لاس کې خو او کشر مشر ته په داسې نظر وکتل لکه د خپل پلار په نظر او د خپل کاکا او د تر په نظر زما قسم دی چې معاشره کې به سکون او اطمینان وي او شریعت باندې دقه غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذی شریف حدیث دی وی دا گاون متعلق حقونه نازلې دل چې دا ډوړې په خکه ولا ورکا داون کې سوکناری موړې کا او بو ته ضرورتي او بمرکا زکات ته در باندې گاونډي لا ورکا صدقه خیرات کې گاونډي لا ورکا ظلم مکوا ضرر مکوا دا ټول حقونه نازلې دل وی دومره حقونه د گاونډي په گاونډي نازل شو چې زه او یریدم چې الله دا یو گاونډي د بل وارث چته نه کې چې ګنې کته مر شنو په مال کې بلنده گاونډي سي بهر کې زمارونو لوی خبره احترام او عزت او په دې احترام او عزت کې بیا څوک مخ کې دي چې دا چا تعلق دین سره ای دین سره چې دا چا تعلقي دا غبر احترام کې الله سره چې دا چا نسبتي دا غبر احترام کې رسول الله وتمن ولي وای ګور الله ته نسبت ته دا الله پیغمبر کتاب الله وتعالى وایو دا الله کتاب الله سره نسبت جمعه ته بیت الله ولي وایو دا خدای کور الله ته نسبت نو چې دا کوم شي دا خدای سره بیا نسبت پیدا شو او ته دا قدر کې دا ته دا خدای قدر وک دا دا خدای عزت وک نو الله به خوشاله اکه آیت مولستو نو په مجلس کې با خبره کې دی باندې سیان خوم ډیرو د باندې خلق خو هغه زمانه کې د غرونو او د باندو نو غیب په لهجه کې او په جبه کې لکستغو نو د پیغمبر علی السلام په مخ کې چې به خبره کوله نو اوچته خبره به کوله او کې اوسالو اوچته خبرو کې څه چلو شو لیکن الله خو خنه کړه الله په قران حکیم کې آیت نازل کړ یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی د پیغمبر مخ کې با داغه د आवाज نه आवाज نوچته आवाज به ښکته ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کله پیغمبر په مجلس کې ته ناشته علیه السلام او आवाज داغه د आवाज نه پورته کو نو چې څومره نیکه دې کړي ټوله د نو بوتلا ځان نه خبر نه کې دې بیلې ارسل علیه احترام د پیغمبر په جن کې هم علما لیکي اوس هم تاسو د الله مدینه شریفه ته بوزي چې الت سلام چه د آیت بر لیکل ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر كريم د آیت بر جمله مبارکه پورته لیکل چې کم خلق د رسول الله مبارک په مخ کې आवाज ټیټ کوي ټیټ رکوټه دا تقوا در خلق ده دا به خدای بخي دی له به خدای رزق ورکړي دی له به خدای عزت ورکړي او زموږ علماء لیکلي دي چې د حضور پاک مبارک احترام چې څنګه په ژوندو د وفات نه پسې مغه احترام دی دوکه جمعات کې ناستو او په زور زور یو بل سره خبرې کولې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو سړی په قطقان داسې وشته چې هغه وشت او تاو قتل وی علی به ما د غدورا ولا چې هغه دوی راوستل وإذا كم زي وإذا طائف لو كنتما من أهل المدينة لا أوجعتكما كتاسو دا مدينة داس سزا به درکړې وي چې د لبهډو کې دردولې ترفعان تاسو اوازونه پورته کوي په جمعات کې او بیا د رسول الله مبارک په جمعات کې د حضور پاک جمعات کې اوازونه پورته کوي نو علما وایي چې الته نبی عليه السلام ته بخامه قدرتږي او درود سلام وې نو ټیټه आवाज سره وې چې خوا کې گاونډي دې مو نری چې رسول الله مبارک له تکلیف ملو نشي د پیغمبر د بچو بم قدر کې عزت او احترام وکړي حضرت عباس
رضی الله تعالی عنہ د حضور پاک په گاون کې کورو او لومبه زمانہ ور دي خلکو د خپل کورونو ناوي جمعه طرف ته کړي چې باران بشو نو د ناوي په خوريري په جمعه کې مسجد نبوي کې به دي خلکو له تکلیف هو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان وکړ وی ناوي د جمعه نبل خو واړه چې جمعه ته چا ناوم اونوینم نو خلکو خپل چتونه او بل طرف ته واړولې ناوي بل خوا کړې حضرت عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو هغه ناوي لګوت یو نه دی حضرت عمر صاحب چراغ وی قتل چې د ټولو خلکو ناوي خو واړولې زما اډر خو منه د کامل المؤمنین او بادشاہ او عباس خو ناوه وانه ولا تا خو د غلطي وکړه زه خو امیر المؤمنین او د مسلمانانو د بادشاہ حکم منل واجب دي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم د خدای بم منی د رسول بم منی د بادشاہ بم منی نو هغه چوکرا واغشتا خو بلند کوټې وي او ناویلې په ډب ورکاو اخو غردوله چې ناوه دې غردوله خو کوټه دې برباد کړه هغه بکچا کوټې وي چې بارانو شي ناوه ني او بنې په دیوال لا شي خو دیوال برباد کی ناوه غردوله حضرت عباس سپتا چاوي چې ناوه لر نکړه نو امیر المؤمنین په خپل د لپلرګي ناوه والا او وی غردوله وی عمر بد وکړل وی دا ما ذکر لر نکړه او عمر بد وکړل چې قسم په خدای دا مال د دوارو جهان مبارک سردار په خپل د ناوه لګولې ما چې کوټه جوړ کړه او نامه مې لګوله نو حضور پاک راوخت یا عباسه چې دا ناوه درته زو لګم ما په دې وجه لر نکړه کني جمعه مال هم قابل احترام دی زم دا نه غواړم چې زما د وبونه دي منځګزار ته مصلی ته تکلیفي او لر کوله مې خو ما د حضور پاک د مبارک لاسته نو ځکه مې لر نکړه حضرت عمر ته چا الوي دا خو هغه ناوه لر کړه چې کوم حضور پاک لګولې ده نو عباس یې راوغوښته عباس دا ولی تا ماته الولې نه وي چا لګولې ده وی قسم په خدای امیر المؤمنین د دوالو جهان مبارک سردار په خپل لاسونو لګولې عمر په جړا شو او خو دا خو ډېره غلطي وشوه د پیغمبر مبارک د لاس ناوه عمر په لرګي غورځئ خطه خوشته کړه او عباس ته عباسه راشه او دا ناوه چته کا او زما په وګو بخېږي د تټیتېګم او دا ناوه بلګي په وګو نه امیر المؤمنین په وګو دی ولې خېجم زه کوټې تو خېجم او بل نه بټیکم وې سوال نه پیدا کیږي د عمر سزا ده دا د امیر المؤمنین د بادشاہ سزا ده د عمر ارسو چې دا خبره به منی نو عمر خو جذباتي خبره کې چې انکار کم ځای کولی شو نو عمر ورته ټیټ شو عباس په ګوخ په کې خو او ورته چت شو دا وی ته ورو راسو وی شابه په هغه ځای لګاو چې په کم ځای د حضور پاک د مبارک لاس لګیدل دې ته احترام وي دې ته قدر وي او دې ته احترام وي